Introduction of Start with Why, the Start with Why kitab تعارف. Start with Why شروع د ولنا عظیم لیډران څنګه خلق متاثر کی او د عمل کولو د لپاره تیار. شروع د ولنا د سایمن سینک لیکل شوی دا سیلف هیلپ کتاب د هغه خلکو د لپاره دی چې خپل ژوندۍ ښه کول غواړي یا نور خلق با اثر شخصیت جوړول غواړي یا د نورو خلکو د کامیابو په مدد سره خپل ځان یو با اثره شخصیت جوړولو خواهشمند وي او دا هغه خلک دي چې خپل ژوند د یو غټ مقصد لاندې تیرول غواړي. دا کتاب د سوچ د عمل او د خبرو اترو د فطري طریقو او د انداز متعلق دی. د سوچ او د خبرو اترو دا فطري طریقه چې کوم یو لیډر هم اختیار کړي نو د هغه شخصیت د خپل چاپیریال خلق متاثر کولو جوګه جوړ شي. اگر چې زیاتره لیډرانو کې دا خوبي پیدایشي وي خو ولې دا د هغوی جاگیر نه دی او تاسو هم په مهنت سره او په توجه سره دا خوبي په ځان کې راوستلی شي او د دې لپاره به تاسو لا په خپل ځان باندې نظم و ضبط یعنی پابندي کول پکار وي او دغه شانتي تاسو به هم دا صلاحیت زده کړئ او په خپل چاپیریال کې به یو با اثر لیډر جوړ شي. د دې کتاب مطلب دا دی چې د دې لوستونکي خپل توجه د بیکاره څیزونو نه راړولې بشي او د کار او د پیدې په څیزونو باندې د توجه ورکولو قابل بشي. او رښتیا خبره دا ده چې زیاتره وختونو کې مونږ ته چې کله د یو څیز مقصد نه معلوم نو هغه څیز مونږ ته غلط ښکاري. نو د دې نقطې له کبله دا خبره په دماغو کې اچول پکار دي. نو دا کتاب دې لپاره نه لیکل شوی چې تاسو ته ووایي چې تاسو به څه کوئ او څنګه به کوئ بلکې د دې کتاب د مطالعې نه وروسته به تاسو د دې جوګه شئ دا به معلومولی شئ چې څه کار کوئ نو هغه ولې کوئ. مطلب د خبرې دا شو چې تاسو څه کار هم کوئ نو تاسو ته به د هغې وجه معلومه وي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.